داسې مرګ ډېرو کمو خلکو ته نصیب کېږي، ځکه چې دا یو داسې مرګ وي چې د دې ګارنټي ده چې دا انسان به کامیابي. په حرم شریف کې عمرې ته تللی یو ځوان چې هغه عمره کوله او بیا هغه وفات شوی دی. خو دغه ځوان څوک و؟ سوشل میډیا باندې دې خبرې ولې ډېر زیات ګردش شروع کړی دی او ډېر زیاته وایرل ده دا خبره چې دغه ښکلی ځوان چې کوم و د حج یا عمرې دپاره تللی او هغه هلته وفات شوی دی او نور هم ډېر خلک هغه ته دعاګانې کوي. نو قدرمنو دوستانو واقعي تفصیل په تاسو ته درکوم. تاسو ته معلومه ده چې عجم چې کوم د پاکستان خلک دي، انډیا والا دي یا د نورو ملکونو دي، هغوی چې کله سعودي عرب ته لاړ شي او بیا سعودي عرب کې عمره کوي، د عمرې دپاره کوم ځي او بیا د عمرې دپاره کوم خلک هلته ځي، نو هغې کې اکثر چې کله وفات شي نو یقینا چې دغه ډېر زیات بختور خلک به ورته موږ ځکه ووایو چې د الله کور دی او بیا خاص کر د عبادت دپاره تللي وي. نو همدغسې یو واقعه مخې ته راغلې ده، ځکه چې اوس روژه هم شروع ده. په روژه کې خو هسې هم شیطانان تړل شوي وي، د جنت دروازې خلاصې وي، کولاو وي. نو دغه ځوان چې کوم دی، دغه ځوان هم پېشمنۍ کړې دی او بیا یې وایي چې روژه نیوله، نو په دغه دوران کې د ده نه روغ تللی دی. بیا هم که دا روژه نه هم وي، خو چې هلته د عمرې دپاره یو سړی لاړ شي او هغه وفات شي، نو یقینا چې هغه به کامیاب وي، ځکه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام له هم تللی و. نو الله پاک ډېر غیرتي ذات دی، یقینا چې دغه انسان به یې بخښلی وي.